یه د ژوند په اور کې د ارمان مړاوي ګله نن وخانده د نوي بهار زیری مې راوړی دی. ګرانو پښتنو ملګرو سلامونه مې واخلې. تاسو ملګری نظر خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې سره د خپلو ګرانو ملګرو د شاکر بهار افراطیاب تاسو ته حاضر دی. نن د وصال مازدیګر زمونږه د ملکنډ په سیمه کې په ورتیر کلي کې دی او د ورتیر د کلي نوم چې سړی واخلي نو په زړه او ذهن کې یو نوم راشي چې هغه زمونږه د ګران استاد محترم رحمت شاه سعید صاحب دی. بالکل نن مو د وصال مازدیګر د سعید صاحب سره دی. د ډیرو مسافرو ملګرو د وطنوالو ملګرو د پښتنو دغه غوښتنه وه چې نیازه خانه سعید صاحب له هم لاړ شه چې سعید صاحب وینو چې سعید صاحب څنګه دی ښه دی د هغه د ژوند نه به هم خبر شو. نو راغلي یو ورتیر ته د هغوی بچي هم زموږ سره دلته ناستې کوي. سلیم خان دی، حمید دی، نوید جمال دی او د هغوی نوسي هم دي، خاطر خیبر او زیرت هغوی را سره هم دلته ناست دي او سعید صاحب د سوري د لاندې مونږ هم ډېره ناسته کړې ده. نو د سعید صاحب د لیکلي ته راغلي یو، د هغوی نه به شعرونه اورو، د هغوی نه به ښکلې ښکلې خبرې هم اورو خو چې په شریکه باندې واورو. نو راځئ چې سعید صاحب له ورشو. سعید صاحب سلامونه مو واخله. ډېره مننه په خیر راغلاست. ډېره مننه سعید صاحب، ستاسو ډېره مننه چې د خپل قیمتي وخت نه مونږ له وخت راکړ، زمونږ مسافرو ملګرو له هم راکړو. هغوی تاسو دا وخت ګوري او غوښتنه یې وي چې سعید صاحب ووینو چې سعید صاحب څنګه دی. نو شکر دی، تاسو خو د خیر سره ښه یې. نو څه به وایې زمونږ دغې مسافرو ملګرو ته، وطنوالو پښتنو ملګرو ته، هغه که د لږ دي که د بر دي، خو بس دغه یو پوښتنه کوي چې سعید صاحب به څنګه وي. نیازک خانه ډېره زیاته مننه ده، تاسو دا پروګرام شروع کړی دی او په دې کې مې زما په خیال چې کافي خلکو ده خبرې ریکارډ کړې، هغه هم خلکو ته ور ورسولې. او زه خو خپله خوشقسمته یم، ما سره دې پښتنو ډېره زیاته مینه کړې ده، که په مسافرۍ کې دي، د دنیا په هغه سر کې دي که په دغه سر کې دي. زموږ بدقسمتي ده چې پښتانه لکه د کر د دانو خپل قسمت په ټوله دنیا شیندلي دي او هغوی د وطن سره واقعي لکه مینه لري، د وطن د خلکو سره لري، یا په خصوصیت سره د پښتو شاعرۍ سره، پښتو موسیقۍ سره ډېره زیاته مینه لري او هغوی چې دا اوري نو داسې محسوس کوي لکه چې په وطن کې ناست وي، خلکو سره ګډ لګي. نو د هغې خلکو هم ډېره مننه، ستاسو هم ډېره مننه چې موږ هم سره مخامخ کړو او هغوی به موږ واوري، موږ به هغوی ووینو. ډېر زیات خوشحاله یم، ښه خبره ده او دا تاسو پرې خواري کوئ. نو شاید چې دا خواري مو ځای ونیسي. دا ډېر د کتاب نه پس چې کوم دی نو زما په خیال دا یو د میډیا یو شکل یې اخیستی دی او د دې په ذریعه د خلکو روابط جوړېږي، خلک د یو بل نه خبرېږي. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه سعید صاحب. دا وګړی په وجود څومره غني دی خو په برخه جوارګر دی تاواني دی. تار تار پروت دی چاره ټول نه که سایله، د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی. ګرانو ملګرو د سعید صاحب ژوند نه به تاسو خبره چې دې انسان ډېرې سختې تېرې کړي دي، د پښتنو دپاره ډېر بلها کارونه کړي دي، ډېر زیات دی. خلک مطمئن دی، زمونږ ولس د سعید صاحب د ادب د خدماتو نه مطمئن دي او تاسو وینئ چې سعید صاحب د خیر سره روغ جوړ دی او زمونږ دغه هڅه ده چې مونږ د خپلو مشرانو له لاړ شو، لکه څنګه چې سعید صاحب مخکې ویلي چې زمونږ پښتانه پس د مرګه بیا د هغې سلي ته کښېني کم چې د کار خلک وي. نو زمونږ به دغه خوشقسمتي وګڼو چې سعید صاحب د غونډه کې مشران زمونږ شته دي او مونږ لاړ شو د هغوی سره کښېنو څو خبرې وکړو. نو پروګرام د وصال مازدیګر دی او په دغې کې مونږ د هر استاز نه، د هر ملګري نه د خوندور غزل اورو. نو د سعید صاحب نه به غزل اورو، په شریکه باندې به یې واورو چې خوندونه دې په شریکه واخلو. دا نیازک خانه ما تازه یو څو شعرونه لیکلي وو او پرون مې لیکلي وو. یېګا مې چې په دغه باندې یو څو شعرونه دغه کړي هم وو، خو دا چونکې ګډوډ دي او زه درته هغه د دې ملګرو سره ستاسو د پروګرام په ذریعه شریکول غواړم. د زړه په غلا باندې خو چا نه دی جانان نیولی،
د زړه په غلا باندې خو چا نه دی جانان نیولې یا ژونده تا د ژونده ولې دی ګریوان نیولې او مېرې د زړونو به د خیال ګلونه سوس پړي مېرې د زړونو به د خیال ګلونه سوس پړي چې مونږ په خپلو سترګو کې باران نیولې مېرې د زړونو به د خیال ګلونه سوس پړي چې مونږ په خپلو سترګو کې باران نیولې او هغه غمې چې خدای پیرزو که د افغان په ګوته هغه غمې چې خدای پیرزو که د افغان په ګوته ګوره هر چا دی پسې غر د سلیمان نیولې او زور د دولت زوال لري زور د دولت زوال لري خو حسن چپ شکنه یوې سپوږمۍ د ټولو ستورو نه اسمان نیولې زور د دولت زوال لري خو حسن چپ شکنه یوې سپوږمۍ د ټولو ستورو نه اسمان نیولې او تا به زما سندرې سیزي ما به ستا خبرې تا به زما سندرې سیزي ما به ستا خبرې مونږ خو ژوند له د ژوند سرو لمبو ته ځان نیولې او راشه چې زه ته په خپله مینه خلک کوي راشه چې زه ته په خپله مینه خلک کوي د مجنون تشنو مرانه واړه بیابان نیولې او که سودا اخلي د کابل نه پېښور ته راشه که سودا اخلي د کابل نه پېښور ته راشه اوس ما په خپله دی د درد پکې دوکان سودا اخلي د کابل نه پېښور ته راشه اوس ما په خپله دی د درد پکې دوکان نیولې او راځه هغه بېدره بې دیاره نه دی راځه هغه بېدره بې دیاره نه دی ستا ساحل اوس په لامکان کې دی مکان نه لري دا تازه څو شعرونه ډېر مننه ساحل صاحب ګرانو ملګرو ساحل صاحب مولي د وکاتو او واورېدو یقینا د هغه د غزل نه به تاسو ډېر خوند اخیستی وي او ساحل صاحب دغه ذکر هم وکړو چې باران هم دی نری باران دی او ډېر ښکلی موسم دی او د ساحل صاحب د لیکلي دی او د ساحل صاحب د بچي زموږ ترڅنګ دي موږ د هغوی ډېر مننه کوو د سلیم او د حمید الله نوي جمال او د نوسوی خیبر خاطر او زیرک د دې ټولو ملګرو ډېر مننه کوو چې مونږ کله هم راشو مونږ ته ډېر پر هم تندي باندې هرکلی وای د ساحل صاحب په دغې شعرونو به درنه رخصت اخلمه چې که څوک جاړي که څوک خاندي پکې اوسي که څوک خاندي که څوک جاړي پکې اوسي د یو بل نه مینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا دې تل آباد وي سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي الله مو ښاد آباد لره الله پامان